په موبایل کې مې ګوتې والې او دغه واقعه دغه ویډیو د یوسف جان لالا مخې لاراله چې کله مې وکتله نو یقینا زړه مې ډېر درد وکړو یقینا د زړه مې ډېر زیات درد وکړو کله چې مې یوسف جان لالا په ژړا باندې ولیدو فرسټ ټایم ما دا په ژړا ولیدو ځکه چې دا واقعه ډېره دردناکه وه دغه عبدالله نومي ماشوم چې کوم دی ده څه کړي تاسو ته پته شته د خپله د ترور لور خپله د ترور زوی دا یې حلال کړي په څه وجه باندې تاسو دا پته شته چې دغه د ترور لور به چې کوم دی موبایل استعمالو په موبایل به یې د خلکو سره خبرې کولې نو یقینا دغه هلک خو غیرت وکړو خو د غیرت دا نتیجه نه وه په کار چې د چاړه راواغسته خپله د ترور لور یې ووژله خپله ترور یې ووژله د دې سره څنګه ماشوم څه ګناه کړی به یار هغه یې مو وژلو عزتمندو د ویډیو مقصد مې دا دی چې د خپلو بچو ښه تربیه وکئ ښه پالنه یې وکئ هسې نه چې بیا تاسو هم لکه د دغه ماشوم عبدالله غوندې بیا یې لاسونه هم راوړئ او سل په لاس نه درځي نو یار نو زه د دغه ماشوم ته حیران یم چې د ده به زیات نه زیات 15-14 کاله عمر وي یار د دومره غټ کار وکړو د دومره غټ زړه چې چاړه راوالي او 3 کسان پې حلال کړي ډېر زیات دی عزتمندو ډېر زیات وي ډېر زیات دی عزتمندو ډېر زیات دی والله زه حیران شم دې معاشرې ته د دې خلکو دا زړونه څومره کلک شو یار د کاڼو په شان کلک شو یار یو ماشوم راپاسي یو ترور حلالوي یو د ترور لور حلالوي یو ماشوم حلالوي او بیا داسې پلاین سره تاسو وګورئ یوسف جان لالا دغه سره دا ویډیو کړې ده تاسو ته دا ویډیو پلی کوم او چې ما داسې کول هغه زما لاسونې وه ما نه یو غوزار په دې ځای ولګېدو یو په دې ځای ولګېدو ښه نو بیا دې ورسره څه چلو بیا مې ورته دا ګس لاس په دې ځای باندې کېښود څنګه داسې مې ورته واچوه او چې چاکو مې لاس کې هغه ما نه لاسونه ونیول په دې ځای چاکو کېښود یو ځل بیا وکړه څنګه دې وکړو داسې مې راخو څو میاشتې مخکې د جینۍ ته ما ویلي ویل په موبایل باندې خبرې مه کوه څو پیره مې ورته ویلي ما دې سره موبایل په خپله م لیدلی لکه ګوره داسې یو پلاین سره دا کار کړی وای چې مطلب د دې جینۍ چې کوم پلار و هغه موږ کره رالو مطلب ما ورسره د دې نه مخکې سانګې مانګې هم کړې وې لکه دا موږ کره رالو نو ما ته موقع میلاو شو زه لاړم دغه جینۍ ته مې ور ووهلو هغه خپله راووته ما سره یې لاس هم میلاو کړو ستړي مشي م راته وکړه خو ما چې ورته ویل چې یاره دا موبایل ماله راکړه یا داسې هغسې نو هغه زما سره پرزول شروع کړو نو تقریبا 15-16 منټه ما او هغې یو بل سره پرزول شروع کړي په دې کې چې د کوم دی ما دغه جینۍ ذات چې کوم دی خو کمزوری را ومې غورځولو لکه ګوره دومره پلین سره د دې کار کړی زه دې ماشوم ته د ده به زیات نه زیات 15-14 کاله 18 کاله عمر وي خو ده داسې سوچ کړی دی ګوره تاسو وګورئ ده دغه کوم دسه چې کوم شناختي کارت دی دغه نه هغه سیم کارت هم لرې کړی دی تر څو زما نښه پته زما کار چاته پته ونه لګېږي دومره پلین سره د کار کړی نو د دې نه بعد یې داسې کار کړی چې بس دغه مور یې موله والده په چاقو باندې تاسو نور حال په دې ویډیو کې وګورئ بیا پې خبرې کوم لاړمه د دې کور له تلمه ورغلم نو ما ګیټ ووالو ګیټ یې راته جینۍ هم په خپله کوله وکړو ستړي مشي را سره وکړه کور کې هېڅ څوک هم نه و دستانې وپړې او چاقو دې مخکې نه اخیست او جی ما سره چې ما ګیټ ووالو جي دې ما ته ګیټ کوله وکړو کور کې هېڅ څوک هم نه و دې ما ته ستړي مشي وکړه نو ما ورته په جواب کې ویل یم ستا مور څه شوه هغې راته ویل ببو دي کره تللی ده میل پلار دی وي هغه تاسو کره دی میل هغه خو ما ته پته چې مونږ کره دی زه جي کټ کې ناستم خبرې مې کولې ما ورته په جواب کې ویل ویم ګوره ما تا ته 100 پیره مخکې ویلي چې په موبایل باندې خبرې مه کوه دا ښه کار نه دی او ویم ته ویم نه منې کې ویم ته ماله ترور پیغور راکړې جي زه څه ټایم پاڅېدم کوټې ته تلم دام راله دې ماله موبایل لا واغېشتو نو ما ورته ویلم دا موبایل د نه زه وړم عزتمندو کوشش کوئ خپلو بچو ته ښه تربیت ورکئ خپلو بچو ته سالم تربیت ورکئ تر څو دغسې غلطو کارونو نه تاسو او ستاسو بچي په امان کې شي د موبایل استعمال نه په کار داسې په کم عمر کې چې موبایل استعمال وشي نو د یقینا د ذهني توازن به کمزوری د به پښتو دغه ډیلاکي فلمونه ګتلي هغه خو دروغ وي او د په حقیقت کې دغسې یو کار وکړو 3 مړې وکړه نو داسې نه په کار عزتمندو د خپل بچو د خپل چم چاپیریال خیال ساتل پکار دي نو د ویډیو مقصد مې دا و قدرمنو چې ډېر زیاتی شو کله چې ما یوسف جان لالا په ژړا باندې ولیدو نو زما زړه نه درد ووتو زما زړه نه ژړا ووته ګوره د دې نه دا معلومیږي دا
دوی حد ته رسېدلی مطلب چې دغه جنۍ شهیده کړه دغه جنۍ مور هم شهیده کړه او دغه د جنۍ ورور چې کوم هغه هم شهید کو لکه مطلب د دې نه معلومیږي چې د دغه جنۍ خو هلکه خو جرګه به دې ورلېږلی مور او پلار به دې ورلېږلی وي دغه ستا د ترور لور وه یقینا چې تاله به درکړی وی دې کې به څه خبره نه وي نو داسې یو غټ اقدام تا ولې کو ظالمه تا دغه یو کور تباه او برباد کو تا په دغه کور باندې څه څه ونه کړه ډېر زیاتی دې ورسره وکړو یقینا چې ټول عمر به دغه زیاتی د هغوی په ذهن کې د هغوی په زړه کې اوړي راوړي دوستانو د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ که څوک نه وي زموږ پیج در سره فالو کوئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کوئ دوستانو هر چیرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ د الله په امان ټیم د کټ د لاندې نه وتم د دې مورې ما ته شا ودې منډه کول مې دې ماشوم نیا ته اواز وکړ وی بی عبدالله دا د باجي سره څه چل کړی دی ترور یې پرته وجي زه د یارې ور واپس شوم دا مور یې چې راپاسې د سینګه ګیټ له راتله دا ما مرۍ کې ونیوه دا مور یې ما دیکوله ورکه مور یې ډېره زیاته کمزورې وه لور سره پرېوته المارۍ باندې سره مو لګېدو چې مور یې راپاسېدو سره ما د جیب نه چاکو راوویستو ما یو غوزار دلته کې وواله چې یو غوزار مې دلته کې په چاکو باندې وواله هغې په دوه لاسي خپله مرۍ ونیوه خو سینه ویله چې مرۍ یې ونیوه جي بس څنګه څوملاسته ما په دې سینه کې 14 غوزاره په سینه کې وواله مره کې مې وواله سینه کې مې بیا وواله د جنۍ جي دا ګس لاس خوځېدو زه ویارېدم بلکې دا په ما باندې راپاسي بس ما مخې سره دا 2-3 غوزاره مرۍ کې مې وواله او سینه کې مې وواله